پر کونړ سیند د احتمالي بند جوړولو په تړاو د پاکستاني چارواکو څرګندونو ته غبرګونونه. د یوه پاکستاني چارواکي له څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند د بند جوړول یې له پاکستان سره دښمني بللې وه، د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان مطیع الله عابد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پر کونړ سیند ګمبیري دښتې سره د یوه بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند یې ګمبیري دښتې سره د یوه بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان مطیع الله عابد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي. نوموړي وویل د ګمبیري بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوي، د رغولو چارې به یې د بودیجې په شتون کې پیل شي. د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان عزیزي په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو جوړولو په خاطر د چا اجازې ته اړتیا نه لري. جان عزیزي د یکشنبې په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یوه هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه د افریقا یو اړخیزه او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ یې کړی و چې دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل به شي. جان عزیزي زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت کې د پاکستان لوري ته په تلونکو اوبو هم د پام وړ اغېز کولی شي. خو د اوبو د مدیریت یو پوه نجیب الله سدید بیا د دې پاکستاني چارواکي خبرې ردوي او وایي په کونړ کې له ګمبیري دښتې سره جوړېدونکو بند به پاکستان په تلونکو اوبو ډېر اغېز ونه لري. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستاني چارواکو خبرې له مبالغې ډکې دي. اول خو دا یو ډېره وړوکی بند دی چې پر سیند جوړیږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره ترې له اوبو استفاده کوي، یعنې 45 میګاواټه برېښنا به تولیدوي او په ګمبیري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي. سدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سیندیزې حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه یې پاکستان ته ډېره ګټه رسیږي. خو نوموړي په خبره کو په افغانستان په هغو ټولو سیندونو چې پاکستان ته بهیږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3 تر 10 سلنه پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څېر د لویو اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهه، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې وس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هېڅ مشوره نه ده پرې کړې. نوموړي زیاته کړې پاکستان په تېرو کلونو کې په دې سیندیزې حوزې کې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ یوه کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې، نو دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي. د یادونې بله چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند د بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو ترڅنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي.